راشد د کرکټ خان دریمه برخه. د راشد خان لومړنۍ لوبه دقیق یې نه دی په یاد چې په لومړي وار کله یې بال او بیټ په لاس کې اخیستی، خو دا ور په زړه دی چې د بلې لوبډلې په مقابل کې یې لومړنۍ لوبه د خپلو ورونو په لوبډله کې ترسره کړې ده. یوه ورځ د راشد خان ورونو د بل کلي د هلکانو د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلودله. ورونه یې د شپې خپل پلان جوړ کړ، د لوبې وخت او ځای یې وټاکئ. راشد خان د لوبډلې په 11 لوبغاړو کې چا ونه شمېره، خو لکه د تل په څېر هغه له خپلو ورونو سره د هغوی د لوبډلې د تشویق او لوبو د وسایلو د وړلو لپاره دا ځل هم ورسره ولاړ. په دې ورځ له راشد خان سره بختیاري کوي. د لوبې وخت دی، د مخالفې لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي، خو د راشد خان د ورونو په لوبډله کې 2 لوبغاړي کم دي. دی حیران دی څه وکړي. اخر کې به راشد باندې غږ کېږي، هلکه راځه ودرېږه. خو که کوم بل لوبغاړي راغی بیا به بیرته کښېنې. راشد خوښ دی چې په لومړي ځل ورته د لوبې موقع پیدا سوه، خو خفه په دې دی که بل لوبغاړي راسي د ده د اولې سیالي ارمان به نیمګړی پاته سي. زه چا له خپلو ملګرو سره سم لوبو ته نه پرېښودم. ټول فکر او سوچ مې دا و چې یوه ورځ له خپلو ورونو سره ولوبېږم او بس. زما ورونو زما پر استعداد ډېر خبر نه و. زه هم ډېر نه پوهېدم چې څنګه لوبغاړی یم او څنګه نه یم. ما کله له خپلو ورونو سره په کومې سیالۍ کې لوبه نه وه کړې. په کور کې مو کرکټ کړی و، خو هلته استعداد ډېر نه معلومیږي. یو ورځ له خپلو ورونو سره تللی وم، په کلي کې له بلې لوبډلې سره د هغوی لوبه وه. زه یې هم بوتلم او دلته ماته هم موقع برابره سوه چې زه بیټینګ وکړم. ما په هغه لوبه کې 2-3 ښې شپږیزې وولې. ورونه مې او هلته نور خلک پوه سول چې زه دا استعداد لرم. له هماغې ورځې وروسته بیا زه د دوی په لوبډلې کې سوم. بیا به مو چې په خپلو کې هم کرکټ کوئ، ما ته به یې د بیټینګ موقع راکوله. راشد خان لومړی د توپوهونکي په توګه کرکټ پیل کړی دی. د ده فکر هم دا و چې دی به توپوهونکی وي، خو د توپ اچونې پټ استعداد یې وروسته څرګند سو. راشد خان دقیق نه پوهېږي چې دا لوبه یې د چا سره وه او دا لوی ټورنمنټ و که د 2 لوبډلو ترمنځ لوبه وه. په هغو توپ اچوونکو باندې چې د خپل ژوند لومړۍ شپږیزه یې وهلې وه هم نه دی ور معلوم چې څوک و. خو له دې ورځې وروسته بیا هره لوبډله کې راشد خان و او چا یې مخه نه سوی نیولی. راشد خان د 2018 زیږدیز کال د جون په 19 نیټه په خپل ټویټر کې له خپلو ورونو سره د خپلې لوبې یوه ویډیو خپره کړې وه. په ویډیو کې لیدل کېږي چې 4 کسان د یوه کور په انګړ کې دننه په سیمټي او کاشي سوي ځمکې باندې کرکټ کوي. په دغه تنګ ځای کې یو نفر توپوهنې ته ولاړ دی، بل کیپینګ کوي او یو بل د کیپر تر څنګ په سلیپ کې ولاړ دی. د راشد خان بل ورور امیر بالینګ کوي. د هغه د بالینګ انداز کټ مټ د راشد خان په څیر دی، یا برعکس د راشد خان د بالینګ انداز کټ مټ د امیر خان په څیر دی. راشد خان لیکلی دی، زما کرکټ له دې ځای څخه او په دې ډول پیل سو. په کور کې مې له ورونو سره لوبه کوله. زما مشر ورور امیر خان د توپ څرخولو یعنی سوینګ ځینې مهارتونه لري. راشد خان دا هم لیکلی دی چې د دوی کورنۍ د ورو توپ اچونکو یعنی لیګ سپینرانو کورنۍ ده. د افغانانو خاوره زرخیزه ده او د راشد خان په څېر نړیوال لعلونه یې په سینه کې پراته دي. داسې نس پړل غواړي، ښایي د راشد خان غوندې ډېر لعلونه پکښې کې وي.